السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو دوستانو، په دې هیله او امید چې راته روغ او جوړ به وئ. ګرانو لیدونکو، په دې درس کې موږ ژبه، ګریمر، الفابیټس او لیټرز تعریف کړل او همدارنګه د انګلیش ټول توري مو زده کړل. په ننني درس کې به موږ د انګلیش د تورو د برخو او ډولونو په اړه زده کړو چې د انګلیش توري په څو برخو ویشل شوي دي. نو راځو د درس په لور درس شروع کوو. د انګلیش توري یو د لیکلو له مخې په برخو ویشل شوي دي او بل د تلفظ له مخې په برخو ویشل شوي دي. لومړی د لیکلو له مخې زده کوو. د انګلیش توري د لیکلو له مخې په دوه ډوله دي. اول ته وایي کاپیټل لیټرز یا افرکیس لیټرز، یعنې غټ توري. کاپیټل لیټرز یا افرکیس لیټرز یعنې غټ توري. دویم small letters یا lower case letters. small letters یا lower case letters یعنی کوچنی توري. اوس راځو لومړی زده کوو capital letters. دا زده کوو چې دا څه ته وایي. دا هغه توري دي چې غټ لیکل کیږي، لکه دا سکرین چې تاسو ته ښکاري که نه، دې ډول تورو ته غټ توري وایي، لکه A شوه، B شوه، داسې C، D، E او همدارنګه نور دا رقم. دا اوس چې تاسو ته په سکرین ښکاري دا غټ توري دي یا ورته وایي کاپیټل لیټرز یا افرکیس لیټرز. دویم راځو کوچني توري یا سمال لیټرز. دا زده کوو چې دا څه ته وایي. دا هغه توري دي چې کوچني لیکل کیږي او معمولا د کتابونو، مجلو، اخبارونو او داسې نورو د لیکلو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي، یعنې د دې لپاره ورڅخه استفاده کیږي چې د انګلیش د کوچنیو تورو نه کتابونه، مجلې، اخبارونه او داسې نور ولیکل شي، یعنې ولیکي. اوس به دا زده کړو چې د A څخه تر Z دا توري خو موږ زده کړي دي چې غټ شکل یې په څه ډول ده. اوس چې داسې زده کوو چې کوچنی شکل د A نه تر Z پورې دغو تورو څه ډول ده. ښه، نو د دې لپاره به لومړی غټ توري ولیکو. ښه، غټ توري خو ولیکل شول. اوس له A څخه تر Z پورې په کوچني شکل هم زده کوو. دا د A غټ شکل ده. دا توري نه د A، یعنې په غټو باندې A دا رقم لیکل کېږي. د دې A کوچنی شکل موږ څنګه لیکل کوو؟ دا A. داسې ده، دا د A کوچنی شکل ده. نور هماغه A ده، هماغه اوازې ده، هماغه توری ده، خو بس دا په غټو لیکل شوی، دا په کوچنیو باندې لیکل شوی. همدارنګه B. د B کوچنی شکل هم دا B ده، نو B په کوچنیو باندې داسې لیکل کېږي. همدارنګه C. C په کوچنیو باندې همدا رقم C لیکل کېږي لکه مخکې چې په غټو تورو باندې وه. پس بیا D ده. D هم فرق لري ورسره. د D کوچنی شکل همدا D ده، لکه اوس تاسو په سکرین ښکاري که نه، دا د D کوچنی شکل ده، دا D ده. D کوچنی شکل دا رقم ده، په کوچنیو باندې D دا رقم لیکل کېږي. D بیا E ده. نو E هم په کوچنیو شکل باندې دا رقم لیکل کېږي، یعنې فرق ورسره لري. دغسې بیا F ده. F که چېرته تاسو غټو تورو ته ورته وګورئ که نه، داسې کونج غوندې لري، نو دا کوچنی F چې ده دا کونج نه ورسره لري، مطلب په کوچنی باندې F دا رقم لیکل کېږي. له F بیا G ده. G په غټو باندې دا رقم لیکل کېږي، په کوچنیو باندې لکه دا تاسو په سکرین ښکاري G دا رقم لیکل کېږي. همدارنګه G بیا H ده. H په کوچنیو باندې دا رقم لیکل کېږي، H په غټو باندې دا رقم لیکل کېږي، په کوچنیو باندې دا رقم لیکل کېږي لکه داسې په سکرین چې ښکاري. I په غټو باندې دا رقم لیکل کېږي که نه چې فاس ټکی نه لري، خو په کوچنیو باندې چې هر کله موږ لیکو نو په سر باندې داسې ټکی غوندې لري. دغسې J چې موږ په غټو باندې لیکو که نه، نو په سر باندې کوم ټکی نه لري، خو کله چې په وړو باندې لیکو که نه، نو بیا په سر باندې یو وړوکی غوندې ټکی غوندې لري. K نه بدلیږي، همدغه رقم لکه څنګه چې غټ شکل و، دا رقم کوچنی شکل هم همدغه رقم K ده. دغسې بیا L. که چېرته تاسو وګورئ که نه، د L په غټو داسې اوږدوالی غوندې لري بیخ کې، خو دا L چې ده په وړو کوچنیو باندې L دا کوم اوږدوالی نه لري. دغسې M. M په کوچنیو باندې تاسو دا رقم ښکاري که نه، په سکرین چې تاسو ته ښکاري، دا M ده. M د دې M کوچنی شکل دا M ده. N. دا په سکرین چې تاسو ښکاري دا د N ده، او د N کوچنی شکل
هم تاسو ته سکرین ښکاري. مطلب n په کوچنی باندې همدا رقم لیکل کېږي. n په بیا او ده، او نه بدلېږي، او هم همدا رقم ده لکه په غاټو باندې چې ده. پی تاسو ته په سکرین باندې ښکاري که نه، چې دا کوم فرق نه دی راغلی. مطلب غاټه فی او کوچنی فی دا کوم فرق نه لري، خو یوازې فرق دا ده چې کوچنی فی د کتابچې یا د نوټ بوک په لاندې درې کتارو کې لیکل کېږي، او غاټه فی چې ده د فاس درې کتارو کې لیکل کېږي. انشاءالله دا به هم زده کړو چې کوم توری په کومو کتارو کې په غاټو لیکل کېږي او په کومو کتارو کې کوچنی لیکل کېږي. قیو تاسو ته ښکاري که نه، قیو د فی اپوزیټ یعنې مخالف ده. فی دا خواته داسې ګرغو نشان لري او قیو بیا چپ طرف ته داسې ګردوړ غوندې نشان لري، دا قیو ده. قیو په وړو باندې دا رقم لیکل کېږي. آر هم فرق ورسره لري، یعنې کوچنیو باندې آر یو رقم لیکل کېږي او په غټو باندې آر بدل لیکل کېږي. ایس نه بدلېږي، هم دغه رقم ده لکه غاټ ایس، خو فرق یې دا ده چې دا ایس بیا په منځ دوه کتارو لیکل کېږي. انشاءالله به راتلونکي کې زده کړو. دا ایس و چې ده دا کوچنی ایس ده، د ایس کوچنی شکل همدا ده. ټي هم ورسره بدله ده. ټي که چېرې تاسو پام ورته وکړئ که نه، نو په کوچنی باندې چې ټي لیکل کېږي دا ورسره بدله ده. دا اوس تاسو په سکرین ښکاري، دا د ټي کوچنی حالت ده یا کوچنی شکل ده. یو هم نه بدلېږي، همدغسې ده، خو دومره فرق دا چې غټه یو په پاس درې کې لیکل کېږي، وړه یو په منځ دوه کتارو کې لیکل کېږي. وی هم نه بدلېږي، د هم دا فرق ده لکه د یو، یا مطلب وی هم په منځ دوه کتارو کې لیکل کېږي کوچنی وي، او غټه وی بیا په پاس درې کتارو کې لیکل کېږي. د ډبلیو هم کوم فرق نشته ورسره، خو داسې موږ ویلی شو چې دا ډبلیو چې ده دا په منځ دوه کتارو کې لیکل کېږي په کوچنیو باندې، او په غټو باندې بیا فاس درې کې لیکل کېږي. انشاءالله دا لږ وروسته زده کوو. ایکس هم غټ ایکس سره هیڅ فرق نه لري، همدغسې لیکل کېږي، خو فرق یې دا ده چې وړه کوچنی ایکس په منځ دوه کتارو کې لیکل کېږي او غټ ایکس دا فاس درې کتارو کې لیکل کېږي. نو وای لږ فرق ورسره لري، وای فرق لري. که چېرې تاسو غټ وای ته پام وکړئ، توجه وکړئ، نو غټ وای چې ده دا دوه خاښه لري او سیده راکش شوی که نه، لاندې سیده راکش شوی، خو دا کوچنی وای چې ده دا دوه خاښه لري چې کوږ غوندې راکش شوی ده. نو دا وای چې ده دا په کوچنیو دا رقم لیکل کېږي. خیر یو بل ډول هم لیکل کېږي، انشاءالله هغه بیا لږ مخکې زده کړو. زیډ هم دوه ډول لیکل کېږي، خو دلته په کمپیوټر باندې چې لیکي یا په تلیفون کې چې لیکي یا په کتابو کې چې لیکي، نو دا خپل زیډ لیکي، که نه یو ډول بل هم ده، انشاءالله به بیا وپېژنو. مطلب زیډ په غاټو هم یو رقم ده، په وړو هم یو رقم ده. زیډ په غاټو او په وړو باندې یو رقم ده، کوم فرق نه لري، خو دا فرق دا چې کوچنی زیډ په منځ دوه کتارو کې لیکل کېږي. ښه، دا خو مو اوس توري وپېژندل چې دا د غټو تورو کوچنی شکل دا رقم ده. مطلب هغه توري چې نه ده د ا نه تر زیډه پورې، دغو غټ شکل او کوچنی شکل دا مو وپېژندل چې د انګلیش ټول توري چې دي له ا نه تر زیډه پورې دا په لویو تورو څنګه لیکل کېږي، یعنې لوی شکل یې څنګه ده او کوچنی شکل یې څنګه ده. دا کوچني شکل توري نه دي که نه، له دې څخه د کتابونو، مجلو، همدارنګه اخبارونو او دا رقم نورو ځایونو کې ورڅخه استفاده کېږي. لکه مطلب د انګلیش دا غټ توري چې دي دا هر ځای نه لیکل کېږي، یا انشاءالله به زده کړو چې دا غټ توري په کوم ځای کې استعمالېږي یا لیکل کېږي. نور د کتابونو، مجلو، اخبارونو او دا رقم نورو شیانو د لیکلو لپاره د کوچنیو تورو څخه استفاده کوي یا کوچني توري لیکي. ښه ګرانو کتونکو، په دې هیله چې دا توري زده کړئ، د دې تورو په ختمېدو سره زموږ نوی ویډیو پای ته رسېږي. د خدای په امان.